السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضو شبکو کې لکه واتساپ او میسنجر وغیره وغیره په دې کې ګروپان جوړ شوي دي، ځوانان کې پکښې دي، لاس پنځه له شل نفره، بیا نو تصویران و عکسونه و د نجونو و د هلکانو و غزلې و سروزونه و فلمونه دا سره راستي، حتی لږ تصویران لږ عکسونه هم رالیږي چې هغه نه فرتوک اغوستی نه کمیس اغوستی. نو دی وایي د دې حکم څه دی؟ محترم ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه اورېدلی دي. حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرمایل کل امتی، ټول امت زما معافي هغه تعالی عفه کوي الا المجاهرین، ما سوى المجاهرین. مجاهرت دې ته ویل کېږي چې څوک ګناه وکړي او ګناه پر ده پټ یې دی ښکاره کړي. ابن حجر رحمت الله علیه مبارک د دغه حدیث متعلق وایي مجاهرت دې ته ویل کېږي چې په ګناه خوشحاله سي، د هغه ګناه اظهار وکړي، دغه تعالی عفه نه کوي. که هر څو دی یو خدای ما وبخښه الله یې نه بخښي. دغه یو نه په الله جل جلاله ملنډې وهل دي، د الله په قرآن ملنډې وهل دي، د الله د رسول په اقوالو ملنډې وهل دي، په ټول امت مسلمه ملنډې وهل دي، وایي دغه ښکاره ګناه کول. نو دا مجاهرت دی محترمینو. دا چې لس فلمونه رااستي ګروپ ته او یا لس تصویران رااستي یا د نجونو د هلکانو تصویران رااستي یا غزلې رااستي، دا مجاهرت دی. دې خلکو ته یقیني زاریان یم چې دا خلک څومره وځان ته اور اچي، څومره د ځان سره ظلم کوي. خو ما بار درته ویلي دي که یو څوک انټرنیټ غلط استعمالي، فیسبوک، واتساپ، میسنجر، بله شبکه د انټرنیټ هغه غلط استعمالي، دغه دپاره بله ګناه ضرورت نشته، بس صرف په انټرنیټ کفایت کوي ولره. انټرنیټ هغه جرم دی، هغه الخبائث ده، د خباثت مور ده، د ګناه مور ده چې هغه خلک چې انټرنیټ ته لاسرسی سوي هغه به چم شیطان یې ورسره، شیطان به هلته د غره په لمن کې ورته پروت وي، بس انډیوال مې در سره ملګري کړی دی انټرنیټ. د خدای په لحاظ باندې د خپل ځانونه له اور بچاو کړي. دا دي چې شي چې اشد ضرورت نه وي د دغو شیانو سره تعلق څه کوي. ګروپان جوړ سوي ما هم ورواچي، په دغه هم ښه پوهېږي چې زما پروفایل باندې مولوي دیوبندي لیکلی دي. نو قصدن مې هغه ګروپ ته وراچي، قصدن غواړي چې زما سترګې را مردار کړي، قصدن غواړي چې زما غوږونه را مردار کړي. ما شخصي ته یې راواستي، زه چې هم سوال سوی دی یا یو چې پلی کړم غزل وي بیا ته ډیلیټ کړم. ګناه څه؟ انبیا علیهم الصلاة والسلام معصوم وه، اولیاء الله محفوظ دي، ملائکې معصومې دي، موږ تی څه به ګناوې کېږي، معصوم نه یو. خو داسې ګناه باید موږ ونه کړو چې هغه ګناه الله بیا نه رابخښي. داسې ګناه باید موږ ونه کړو چې هغه ګناه زموږ ستاسې د دوژخ سبب جوړ شي. اوس ګوره یو فلم یو ګروپ ته ورواستوه، شلو نفرو چې دغه فلم وکتئ، ستا ګناه خو ستا ده. دا شلو نفرو چې سترګې په خرابې کړلې د دې شلو نفرو ګناه یو هم ستا په عملنامه کې لیکل کېږي. هغو ته خپله ګناه لیکل کېږي خو ستا ده ډبلیږي، د دې شلو نفرو ګناهونه ستا عملنامې ته راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د بنیاد د خیر کښېښوې، که هر چا خیر کوه تا ته بیا د خیر ثواب در رسېږي، او که د بنیاد د شر کښېښوئ، د ناروا کښېښوئ، نو چې هر څونه دا خلک په دا ناروا مبتلا کېږي ته ورسره ګډې په ګناه کې.
نو محترمینو دغه فلمونو او دغه ویډیووي دغه تصویران چې اوس خلک په دا رسنیو کې پورته کوي، په دا فیسبوک کې پورته کوي، ملایان یې پورته کوي، طالب مزاج خلک یې پورته کوي. والله زما زه د تعجب واخلم چې دا پر آخرت ایمان لري که نه لري، دا پر قبر ایمان لري که نه لري، دا پر یوم الحساب باندې ایمان لري که نه لري. دا څومره د ځان سره ظلم کوي، دا څومره د الله جل جلاله د اوامرو سره بې پروا خلک دي. ځان ته ملا هم وایي، طالب هم وایي، بیا پر فیسبوک پر تو باندې چې وګورې یو ویډیوګانې دي، یو ناولد د شان دي، سړی وتارېد. بدله دا سوه دلایل هم ور باندې وایو، حلالې هم بولو. ګناه خو ګناه ده، حلالول یې کفر دی. زموږ جامعات چې اوس ته تباهي و خواته روانه ده، پر کبیره ګناهو باندې اوس خلک دلایل وایي، پر تصویرانو دلایل وایي، یا پر ویډیوګانو دلایل وایي. امتونه چې هلاک سوي دي هغه وخت هلاک سوي دي چې علماو حرامو ته روایش ورکړي. د سعودي بدبختانو ورکې راته راواکلې، د حرم مکي امام ورځي په هغه ورکو کې شراکت کوي، سینماوې راته راواکلې. زموږ پښتنو علماو فلمونو ویډیوګانې او تصویران راواکړل. د خدای په لحاظ باندې زموږ څه کوو؟ تصویر هم حرام دی، ولو که د یو نبي تصویر جوړ کړي هم حرام دی. دا چې ته د اوس د یو جلسې تصویر پورته کوې، زه نه پوهېږم دا خلک ولې د الله له دینه سره دومره بې پروایي کړي. نو محترمه دغه خلک الله نه بخشي، نه بخشي، نه بخشي. زه نه وایم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کل امتی، ټول امت زما معافي الله ورله رعافه کوي الا المجاهرین، ما سوا مجاهرین. مجاهرین هغه خلک دي چې یو ګناه وکړي لڅه یې خلک په ځان باندې خبر کړي. حدیث صحیح البخاري روایت کړی دی، حدیث رقم 6069، باب نمبر 60، باب ستر المؤمن على نفسه، صفحه نمبر 603، کتاب العذاب، جلد نمبر 14، فتح الباري، شرح صحيح البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.